د افغانستان کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډلې د 2 بریاو وروسته نن له هند څخه خپله ماتې ومنله. افغانستان لومړی لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړې او ورپسې کویټ هیواد ته ماتې ورکړې وه چې نن له انډیا 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې سره یې لوبه ترسره کړه چې افغانستان په پوره 40.1 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې وکړې چې په ځواب کې د هندوستان 19 کلنو کم عمره ځوانانو په 9 اوور کې د 7 ویکټو په سوځېدو سره 128 منډې وکړلې چې دا لوبه له افغانستان څخه د 3 ویکټو په بدل کې واخیسته او ویې ګټله چې د افغانستان څخه په ضلحق 6 اورونو کې 18 منډې وکړې کومه ویکټ یې ترلاسه نه کړه. جمشید خان 1 ویکټ 9 اورونو کې او نور احمد هم 4 ویکټ ترلاسه کړې او شفیق الله غفاری بیا 2 ویکټ ترلاسه کړې. د افغانستان څخه فرهاد زاخیل 29 منډې، صدیق الله اتل 25 او عبید الله تڼیوال 19 منډې ترسره کړې. نورو لوبغاړو هم د ګوتې په شمار سره منډې ترسره کړې چې په دې سره هندوستان وکولی شول افغانستان ته د 3 ویکټو په مقابل کې ماتې ورکړي.